د هود مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان یو ولسمه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 123 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. الف لام را داسې فرمان دی چې آیاتونه یې په پاخه او مفصل ډول ویل شوي دي د یو با حکمت او با خبره ذات لخوانه چې تاسې بندگی مکوئ مګر یوازې د الله. زه د هغه له لوري څخه ستاسې ویرونکی هم یم او زیری درکوونکی هم. او دا چې که تاسې له خپل پروردګار نه بخښنه وغواړئ او د هغه لوري ته راوګرځئ نو هغه به تر یوې ټاکلې مودې پورې تاسې ته د ژوند ښه وسایل درکړي او هر د فضل خاوند ته به د هغه فضل ورکړي. خو که تاسې مخ واړوئ نو زه ستاسې په باب د یوې لویې هیبتناکې ورځې له عذاب څخه ویریږم. ستاسې ټولو د الله لوري ته ورګرځېدل دي او هغه هر څه کولی شي. وګورئ دوی خپلې سینې تاووي تر څو له هغه نه ځان پټ کړي. خبردار اوسئ کله چې دوی په جامو سره خپل ځان غاړي الله د دوی په پټو هم پوهیږي او په ښکارو هم. هغه خو پر هغو رازونو هم خبر دی چې په سینو کې دي. په ځمکه کې هیڅ داسې کوم خوځنده ساکښ نشته چې د هغه روزي د الله په غاړه نه وي او د هغه په باب هغه نه پوهیږي چې هغه چیرته اوسیږي او چیرته هغه سپارل کیږي. هر څه په یو روښانه دفتر کې ثبت دي او همغه دی چې آسمانونه او ځمکه یې په شپږو ورځو کې پیدا کړل چې له هغه نه مخکې د هغه عرش پر اوبو باندې و تر څو تاسې وازمایي وګوري چې په تاسو کې څوک د غوره کړو وړو خاوند دی. اوس که ای محمده تو ووایې چې ای خلکو له مرګه وروسته به تاسې د دوهم ځل لپاره راپاڅول شئ نو منکران به سم د لاسه ووایي چې دا خبره خو ښکاره کوډې دي یعنې دروغ دي. او که موږ تر یوې ټاکلې مودې پورې د هغو سزا یعنې عذاب وځنډو نو هغوی به ووایي چې کوم شي هغه سزا یې سر کړې ده. واورئ په کومه ورځ چې د هغې سزا وخت راشي نو هغه به د هیڅ چا په اړولو وانه اړولی شي او همغه شی به هغوی راایثار کړي چې هغوی ورپورې ملنډې وهي. او که چیرې موږ انسان ته له خپلې خوا نعمت ور په برخه کړو بیا یې ورڅخه واخلو نو دی د الله له رحمت څخه مایوسه کیږي او پرې انکار کوي. او کله هغه کړاو نه وروسته چې پر هغه باندې راغلی و موږ په هغه باندې د نعمت خوند څکونو وایي زما ټوله بېوزلي ایسته شوه بیا هغه ډېره خوښي کوي او ویاړي. له دې عیب نه که څوک پاک دي نو صرف هغه کسان چې صبر کوونکي او نیکوکاران دي او همغوی دي چې د هغوی لپاره هم بخښنه ده او هم لوی مکافات. نو ای پیغمبره چیرته داسې نه وي چې ته له هغو شیانو څخه کوم شی له وینا نه پرېږدي چې تا ته وحي کیږي او په دې خبره باندې زړه تنګی شي چې هغوی به ووایي چې په دې سړي باندې کومه خزانه ولې راتویې نه شوه یا دا چې له ده سره کومه پرښتې ولې رانغله. تو خو یوازې خبردار ورکوونکی هاخوا د هر څه څارندوی ساتونکی الله دی. آیا دوی وایي چې پیغمبر دا کتاب له ځانه په دروغو جوړ کړی دی؟ وایه ښه که داسې ده نو د ده په څېر 10 صورتونه په دروغو جوړ کړي راوړئ او له الله نه پرته نور چې هر څوک ستاسې معبودان دي هغوی که د مرستې لپاره رابللی شئ نو راویې بلئ که تاسې د دوی په معبود ګڼلو کې ریښتیني یاست. اوس که هغوی یعنې ستاسې معبودان ستاسې مرستې ته نه رسیږي نو وپوهیږئ چې دا د الله په علم سره نازل شوی دی او دا چې له الله نه پرته کوم بل حقیقي معبود نشته. نو آیا تاسې د دې حق په وړاندې د اطاعت سر ښکته کوئ؟ کوم خلک چې یوازې د همدې دنیا د ژوند او د هغې د ښکلاو غوښتونکي وي د هغو کړو وړو ټوله میوه موږ هم دلته ورکوو او په دې کې له هغو سره هیڅ کمی نه کیږي. خو په آخرت کې د دغه راز خلکو لپاره له اوره پرته نور څه نشته. هلته به معلومه شي چې څه چې هغوی په دنیا کې کړي دي هغه ټول خاورې ریشول او اوس د هغو ټول کړه وړه محض باطل دي.
خنو هغه څوک چې د خپل رب له لوري او څرګنده شاهدي درلودله له هغې وروسته یو بل شاهد هم د پروردګار لخوا د دې شاهدۍ په تایید کې راغی او مخکې د موسی علیه السلام کتاب هم د لارښود او رحمت په ډول راغلی موجود. آیا هغوی هم د ماجد پرستانو غوندې ورنه انکار کولی شي؟ داسې کسان خو به په ده باندې ایمان راوړي او له انساني ډلو نه چې هر څوک ورنه انکار وکړي نو د هغه لپاره چې د کوم ځای وعده ده هغه دوزخ دی. نو ای پیغمبره ته د دې شي له پلوه په کوم شک کې مه لویږه، دا حق دی ستا د رب له لوري، خو زیاتره خلک یې نه مني. او له هغه چا نه به بل غټ ظالم څوک وي چې پر الله باندې دروغ وتړي. دغه راز خلک به د خپل رب حضور ته وړاندې کړی شي او شاهدان به شاهدي ووایي چې دا دي هغه خلک چې پر خپل رب باندې دروغ تړي. واورئ په ظالمانو باندې د خدای لعنت دی، په هغو ظالمانو باندې چې د خدای له لارې نه خلک منع کوي، د هغه د لارې کوږوالی غواړي او له آخرت نه منکري. دوی په ځمکه کې د الله بېوسې کوونکي نه وو او نه د الله په مقابله کې څوک د دوی ملاتړ. دوی ته به اوس 2 چنده عذاب ورکړل شي. دوی نه د بل چا اورېدای شوه او نه یې په خپله غور کو. دوی هغه خلک دي چې خپل ځان یې په خپله په زیان کې واچو او هغه هر څه ورنه ورک شول چې دوی دروغ تړلي وو. له دې پرته بله لاره نشته چې هم دوی په آخرت کې تر ټولو زیات زیانمن ووسي. پاتې شول هغه خلک چې ایمان یې راوړ او ښه کارونه یې وکړل او همغه خپل رب ته په عاجزۍ شول. نو په یقیني ډول هغوی جنتیان دي او په جنت کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي. د دې دواړو ډلو مثال داسې دی لکه چې یو انسان ړوند کون وي او بل لیدونکی او اوریدونکی. آیا دا دواړه یو شان کېدای شي؟ آیا تاسې له دې مثال نه څه درس نه اخلئ؟ او همدغسې حالاتو چې موږ نوح علیه السلام د هغه قوم ته لیږلی وو. هغه وویل زه تاسې ته په ډاګه څرګنده خبرداری درکوم چې له الله جل علا شانه نه پرته د هیچ چا بندګي ونه کړئ. که نه نو زه اندېښمن یم چې پر تاسې باندې به یوه ورځ دردناکه عذاب نازل شي. په جواب کې د هغه د قوم هغو مشرانو چې د هغه د خبرې له منلو نه انکار کړی وو وویل زموږ په نظر کې خو ته له دې پرته نور څه نه یې چې صرف زموږ غوندې یو انسان یې او موږ به ګورو چې زموږ له قوم نه صرف هغو کسانو چې زموږ په نظر ټیټ خلک و بې فکره او سنجشه یې ستا پیروي غوره کړې ده او موږ هیڅ شی هم داسې نه مومو چې په هغه کې تاسې له موږ نه څه تفوق ولرئ بلکې موږ خو تاسې دروغجن ګڼو. هغه وویل ای زما قومه لږ شان فکر وکړئ نو سمه ده چې که زه د خپل رب له لوري پر یوې څرګندې شاهدۍ باندې ولاړم او بیا هغه زه په خپل ځانګړي رحمت سره هم سرلوړی کړم خو هغه تاسې ونه شوه لیدلی. ښه نو له موږ سره څه وسیله ده چې تاسې منل نه غواړئ او موږ په زوره هغه ستاسې په سر باندې وتپو. او ای قومه زه په دې وظیفه باندې له تاسې نه کوم مال نه غواړم، زما اجر خو په الله باندې دی او زه د هغو خلکو شړونکی هم نه یم چې زما خبره یې منلې ده. هغوی په خپله د خپل رب حضور ته ورتلونکي دي خو زه ګورم چې تاسې جهالت غوره کوئ. او ای قومه که زه دغه خلک وشړم نو د خدای له نیونې څخه به ما څوک وژغوري؟ ستاسې په ذهن کې آیا دومره خبره هم نه کینی؟ او زه تاسې ته نه وایم چې له ما سره د الله خزانې دي، نه دا وایم چې زه د غیب علم لرم، نه دا دعوا کوم چې زه پرېښته یم او زه دا هم نشم ویلی چې کوم خلک چې ستاسې سترګې په سپکه ورته ګوري هغو ته به الله کومه ښېګڼه ورنه کړي. د هغو د نفسونو په حالت باندې الله ډېر ښه پوهېږي. که زه داسې ووایم نو ظالم به یم. په پای کې هغوی وویل چې ای نوح تا له موږ سره جګړه وکړه او ډېره دې وکړه، اوس نو زیاتي هغه عذاب راوله چې ته مونږ ته د هغه اخطار راکوې که رښتونه یې. نوح ځواب ورکړه هغه خو به الله راولي که خوښه یې شي او تاسې دومره زور وس نه لرئ چې د هغې مخنیوی وکړئ. اوس که زه ستاسې څه خیر ښېګڼه هم وغواړم نو زما خیر غوښتنه تاسې ته هیڅ ګټه نشي رسولی. کله چې الله ستاسې د بېلاریتوب اراده کړې وي همغه ستاسې رب دی او د همغه لوري ته ستاسې ورستنېدل دي. ای محمد صلی الله علیه وسلم
دا خلک وایي چې دغه سړي دا هر څه په خپل لزانه دروغ جوړ کړی دي. دوی ته وایي که ما دا له خپل ځانه دروغ غوټه کړی وي نو پر ما باندې د خپل جرم مسؤلیت دی او کوم جرم چې تاسو کوي د هغه مسؤلیت نه زه خلاص یم.